دوحه کې د اشرف غني تازه خبري او طالبانو ته ډیر سخت پیغورونه د چې ولسمشر غني قطر کې طالبانو ته څه وویل او له طالبانو څخه یې څه وغوښتل په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. ولسمشر غني وایي د دوحې هوکړه د امریکا او طالبانو ده، موږ پکې دخیل نه یو. ولسمشر غني پرون ناوخته په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې افغان حکومت اوربند او سوري ته ژمن دی او طالبان د هم له اوربند څخه ویره نه کوي بلکې له افغان حکومت سره د سوله وکړي. ولسمشر غني دغه راز ویلي چې د افغانستان سوله سیمه اجماع لري او نړیوال له افغان حکومت سره ولاړ دي چې طالبان باید دا حقیقت درک کړي. نوموړي یو ځل بیا پر طالبانو د اوربند غږ کړی دی او په خبرې د ولس غوښتنې ته د درناوی وکړي، اوربند دې وکړي او اوربند څخه دې ویره نه لري. ولسمشر غني د طالبانو او امریکا هوکړې ته په اشارې ویلي چې افغان حکومت په دغه هوکړه کې نه دی شامل او طالبان باید دا مسله درک کړي چې دوی له افغانانو سره خبرې کوي او د دوحې هوکړه د طالبانو او امریکا هوکړه ده چې افغان حکومت په موادو کې دخیل نه دی. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه راسره لیدلې وي. کومه دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.